ډاکټر صاحب که له تاسو پیل کړو ستاسو له نظره د 1919 کال د افغانستان خپلواکي افغان ملت ته څه معنا لري؟ ډېره مننه رښتیني صاحب. ټولو مېلمنو ته په خپل نوبت سره ښه راغلاست وایم. د ازادۍ او خپلواکۍ کلونه مبارک شه. لنډ به ځواب ورکړم چې ډېرې خبرې وشوې اکثر شان تکراري دي ملګرو مخکې مو ویلې. معنا د دې ونې د ازادۍ معنا یوازې سیاسي یا د دنیا په نقشه کې د یو آزاد ملک د ثبتېدو خبره نه وه. دا هم د ټوپک جنګ و، هم د فکر او د قلم جنګ و. دغې افغانانو ته د هغوی د عزت د هغوی د هویت نمایندګي وشوه. هغوی ته د ټولنې کې د پرمختګ لارې واضح شوې، غیر دې چې په دنیا کې دوی د یو آزاد ملک په نامه له استبداد ختم شو. دوی په خپله خاوره باندې خپل اختیار ترلاسه کړ. دا یې زما په نظر ډېره مننه. بس همداسې لنډ جوابونه مو پکار دي. شهناز خور ولې خپلواکي د یو ملت د بقا او پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري؟ زه هم په خپل نوبت سره خپل سلامونه ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. خپلواکي یو ملت ته ځکه ارزښت لري چې کله یو ملت خپلواک وي دوی کولی شي چې خپلې پرېکړې وکړي، نه د پردو په لاس. او بله خپلواکي د یو ملت لپاره ځکه مهمه دی چې د خپلواکۍ په رڼا کې خلک دغه احساس لري چې دا وطن زموږ دی، دا خلک زموږ دي، موږ باید خپل وطن جوړ کړو او خپل وطن آباد کړو. ډېره مننه. ښاغلی وزیر صاحب، د افغان ځوانانو او کډوالو رول څنګه کولی شي د خپلواکۍ ارزښتونه ژوندي وساتي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. احمد ونصلي علی رسول الکریم. تر هر څه دمخه زه هم په خپل وار ټولو ګډونوالو ته، راغلو مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو ته د افغانستان د خپلواکۍ 106مې کلیزې مناسبت د لیکو مبارکي وایم او تاسو ټول ته راغلاست وایم. ډېره مننه کوم. د پوښتنې څخه مو پوښتنه مو د ځوانانو په هکله البته کډوالو په هکله. نو په سر کې مهمه دا ده چې موږ تاسو کډوال خصوصا چې د ملک نه بهر یو، دوی باید د خپل هېواد د سفیرانو په توګه دلته خپله دنده اجرا کړي، خپل مسؤلیت وپېژني. خصوصا لومړیتوب علم ته ورکړي، زده کړو ته وړي، که دا نجونې وي که هلکان وي، په دې باندې ډېر ټینګار وکړي او کوشش وکړي چې یو مثبت اړخ د خپل هېواد خلکو ته وښیي، تر څو چې د خپل هېواد ویاړ او د خپل هېواد په نیک نام یاد کړي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب، د خیل د خپلواکۍ جګړه یوازې پوځي وه که ټولنیز او کلتوري اصلاحات هم پکې ونډه درلوده؟ مننه رښتیني صاحب. ما مخکې وویلې که نه چې دا تنها د ټوپک جنګ نه و، دا د قلم او د فرهنګ جنګ و. دې صحیح ده چې په زموږ د عسکرانو د قوتونو په زور د وینو په بیه په سرښندنه دا وګټل شوه. په همدې لپاره ډېر ټولنیز کار شوی و، ملت راپورته شوی و، فکر تبدیل شوی و، زمینه ورته مسایل شوي وه، قومونو کې یووالی و. د هغه له وجې نه دا مبارزه کامیابه شوه. او کله چې سب ته ورسېدله، یو اندازه چې شاته لاړو، یو اندازه چې مو کمزوري پکې احساس کړه، همدغه پوینټونو کې کامیاب وو چې موږ په میدان کې په توره کې خو وګټله، خو په قلم او په سیاست کې موږ پس پاتې شو. ډېر دغه حالت ته لاړو کوم حالت چې مخکې له ازادۍ نه و. نو پناه جنګ نه و. دا دومره برخه یې ډېره مهمه ده چې ډېره مننه. شهناز خور، د امان الله خان او ملکه ثریا کرزي د اصلاحاتو څخه موږ نن څه زده کولی شو؟ د ملکه ثریا په خپل وخت کې دا یوه ډېره هوښیاره او باسواده ښځه وه. دا اصلا په دمشق کې لویه شوې وه او دې هلته د ښځو رول لیدلی و په ټولنه کې. نو په همدې اساس دې هم چې کله افغانستان ته راغله او ملکه شوله، اول کار چې دې وکړلو دغه د نجونو مکتب د مسؤلیت په نوم دې افتتاح کړلو چې ټولې نجونې د افغانستان باید باسواده شي، ځکه یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې کله نارینه او ښځې څنګ په څنګ یو ځای خپل هېواد ته کار وکړي. هم د دوی خپله ګټه ده د ښځو که نه چې فکر وکړو او هم د هېواد. نو ملکه ثریا د افغانستان د ښځو لپاره یو ډېر مهم رول لوبولی دی. ډېره مننه. مخکې له دې چې ډاکټر صاحب تاسو هم په دغه سوال باندې تبصره وکړئ، وزیري صاحب څنګه کولی شو له فاصلې سره
د افغانستان د راتلونکي لپاره اغېزناک ثابت شو. په ځانګړي ډول ځوان نسل، هغه نسل چې دلته په اروپا کې راپورته کېږي، رالوی کېږي. بالکل دا ډېره مهمه پوښتنه ده. زموږ تاسو ځوانان کولی شي چې په ډېرو برخو کې فعالیت پیل کړي. نن چې کوم فعالیت پیل شوی دا هم ځوانانو کړی ده او مهمه دا ده چې خپل ملي هویت او خپل دودونه، ارزښتونه، خصوصا د دین او کلتور په هکله دې کې به ډېر ټینګار وکړي او دې باندې د نورو خلکو سره، نورو ځوانانو سره دا مسایل شریک کړي او دغه به زموږ د راتلونکي نسل لپاره ډېر ګټور وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ستاسو نظر هم په دغه ارتباط غواړم، څنګه کولی شو چې د دومره واټن سره د افغانستان د راتلونکي لپاره اغېزناک ثابت شي؟ ګورې دلته موضوع داسې چې موږ واټن لرې دی، خو هماغومره چې واټن لرې دی په موږ باندې ډېر مسؤلیت په اوږو مو پروت دی که نه. موږ وطن سره تړلي، د وطن غم زموږ غم دی، په دردونو یې دردېږو او موږ سره وسایل ډېر دي، امکانات ډېر دي. زموږ اولادونه دلته ټول الحمدلله رسېدلي دي، هر یو یې په هر ډګر کې ځان رسولی دی. موږ مثلا هغه بدبخت او غریب ملک اواز چې شو دلته په دې نړۍ کې، دغه اواز خلکو ته ورسوو. له دې ځینه علمي مسایل لکه مخکې تاسو د آنلاین پوهنتون موضوع ولیدله چې دلته اعلان شوه، دا د دې خلکو نوښت دی. دغه موږ ملک ته خدمت کولی شو چې له دې ځینه علم ته داخل کړو، تعلیم داخل کړو، ځکه چې دا د ازادۍ په ساتلو کې ډېر رول لري. موږ کولی شو چې پانګونې وکړو. وړه مثلا حکومت ضرور نه دی، کمیونټي باید ورسوو، خلک باید ورسوو، خلکو شعور رسول د تعلیم په خوا کې د هغوی حساب پرې لري، هغه سره مرسته وکوئ. واړه کارونه خلکو ته د دې نه ترلېږي او د هغه خلکو اواز چې دې نړۍ ته موږ ګوره په دې اروپا کې اوسېږو، موږ یو سم ډاټابیس نه لرو د افغانانو، د پښتنو د تاریخ په مورد کې، زموږ د کاروانانو په مورد کې، په موږ د ظلمو د تیري په مورد کې یو ډاټابیس نشته. دغه ځوانان نن په دې وخت کې دا کولی شي چې یو ډېر ښایسته لکه دا د پیوستون ټولنه پکې رول ولوبوي چې موږ دلته حد اقل یو ډاټابیس پیدا کړو چې د افغانستان نه، د ایران نه، د امریکا نه، د عالم نه هر افغان غیر افغانان نه موږ د افغانستان مشکل چې یو چا ته رسوو د دغه لارې ورسره رسولی. موږ د رسنیو له لارې ډیجیټل ډېر امکانات لرو. او ډاکټر صاحب مخکې شهناز خور اشاره وکړه چې د هغه اصلاحاتو څخه چې خپله امان الله خان او ملکه ثریا پلي کړله، موږ څه ځینې زده کولی شو؟ ګورې دلته دواړه خبرې دي که نه. ډېر ښه پلانونه ول د افغانستان لپاره ښه په لانګ ټرم کې ښه هدف تعین شوی و، خو افسوس دلته و چې یو څه دښمنان زموږ ډېر زورور ول، یو څه ملت ډېر کمزوری و، دا یا ملت چې 99% بېسواده و او که هغه څوک په دین او په مسلمانان له 9 نه زیات فیصدي زموږ مسلمانان هغه ټول د ملا د ژبې مسلمانان ول، هغوی د دین او د کتاب په واقعي شکل سره نه و زده. نو موږ باوجود د دې چې ډېر ښه کارونه ول، یعنې وخت ته حساب ډېر تېز لاړل، بل جامعه ورته اماده نه وه او دښمن ډېر زورور و. ډېر ښه کارونه ول، حتی اوس پورې تطبیق کېدی شي، خو اول به ټولنه ورته اماده کوي، اول به شعوري انقلاب راځي، پس هغه ډېره مننه. شهناز خور، د ښځو رول د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه او وروسته اصلاحاتو کې ستاسو په نظر څنګه و؟ دې نه موږ انکار نشو کولی چې د هرې ټولنې نیمایي برخه ښځې وي، حتی زیاته برخه. نو که د نیمایي برخه فلج شي، دا معنا چې دغه مملکت په یو پښه ولاړ دی. نو د ښځو رول ډېر مهم دی په یو ټولنه کې. هغه ټولنه کې چې باسواده مېرمنې دي، دغه ټولنې ټول قشر باشعوره وي، ځکه یوه مور هېڅکله نه غواړي باسواده مور چې د دې اولاد بېسواده پاتې شي. نو په دې حساب کله چې یو مور باسواده کېږي، هغه تقریبا یو کلی یو ښار باسواده کوي. نو د ښځو رول په هغه وخت کې او اوس هم هر وخت کې څوک سترګې ترې پټولی نه شي، ډېر مهم دی، ځکه یو باسواده مور هم ټولنې ته خدمت کوي او خپل اولاد ته، ځکه چې خپل اولاد رسوي، نو دا خپله چې خپل اولاد یې ورسوله دا ټولنې ته کومک کوي. او په سیمه کې که هغه مور دا امکانات ولري چې خپله کار هم وکړي، نو هغه خو بیا معقوله ګذار. او څنګه کېدلی شي چې دا پرمختګ لا پیاوړی شي؟ دا پرمختګ هغه وخت کېدی شي چې په ټولنه کې مثلا څنګه چې د موږ اوسنۍ ټولنې ته په افغانستان کې فکر وکړو که نه، چې داسې خلک باید ټول
داسې یو څوک وي چې دا خلک دې ته وهڅوي چې دوی درس ووایي، تعلیم وکړي. یعنې د نن سبا آنلاین تعلیم حتی په اروپا کې هم که نه خلک کولی شي چې فزیک درس ته لاړ شي مګر بیا هم آنلاین کوي. نو دغه شکر د دغه امکانات شته چې دوی کولی شي چې آنلاین درسونه ووایي، خپل ځانونه ورسوي او خپله میندې باید په دې حصه کې د خپلو اولادونو سره دا کومک وکړي چې دوی دې ته تشویق کړي او د پلرونه هم چې د خپل اولادونه آنلاین درسونه ووایي او خپل ځانونه ورسوي. ډېره مننه. وزیري صاحب د افغان کډوالو دنده څه ده کله چې د خپلواکۍ په اړه خبرې کوو؟ مثلا دا یو مثال د دغسې پروګرامونو دی چې دا د ځوان نسل لپاره تاسو څه پرې اضافه کوئ؟ بالکل د ځوانان کولی شي چې همدغه فعالیتونه ژوندي وساتي، خصوصا په بنسټونه جوړ کړي، ټولنې جوړې کړي. په دې ټولنه کې ځوانان کولی شي چې مختلف فعالیتونه وکړي او په ضمن کې د دې لپاره چې خپل دودونه، کلتور او ژبه هېره نه کړي، کولی شي چې خپلې مورنۍ ژبه زده کړي، آنلاین کورسونه جوړ کړي او د دې له لارې کولی شي چې وطن سره په آنلاین توګه د هغه چې کومې وړتیاوې دې لاسته راوړي دي کولی شي چې خپلې وړتیاوې د خپل افغانانو سره شریکې کړي، حتی خیریت کومکونه وکړي، د خپل هېواد سره کومکونه وکړي. دا په هره برخه کې وي، که په علمي برخه کې وي او یا نورو برخو کې چې کوم وړتیاوې دوی زده کړي دي، کولی شي چې دوی د افغانانو سره او د نورو ځوانانو سره شریکې کړي تر څو چې زموږ خپله خپلواکي، ملي هویت او خپل ملي یووالی چې ډېر مهم دی دا یووالی وساتي د ځوانانو. ډېره مننه. ډاکټر صاحب کوم تاریخي درسونه د ننني افغانستان لپاره ډېر ارزښت لري؟ تاریخي درسونه د ټولو نه عمده شیان یې ماته دا دي صحیح د ازادي ارزښت باندې پوه شو چې یو ملک چې خپله شوې ازادي دی او بدن وینه ده دا دروغ نه دی. غواړي مخکې لاړ شي، ترقي وکړي، ملک ورسوي، ازادي ډېر مهم دی. د ده ساتل ډېر مهم دي. د دې ساتلو لپاره اوس موږ شی وکړو، موږ باید دا چې ازادي اوس لرو دا ثابته ده. موږ په دنیا کې خپلواک ملک یو، خپل قانون خپله تعینولی شو، خپل سرنوشت خپله تعینولی شو، مګر په عمل کې څنګه کولی شي چې دا وساتي؟ دې لپاره تعلیم ته باید سړی مخه وکړي. تعلیم دې باید کچې تعلیم پورته شي. کلتور باید خصوصا لکه د ډیاسپورا کې دلته کلتور ته وده ورکړي. اولادونه په ژبه باید پوه شي، اولادونه باید د وطن په ارزښتونو پوه شي او خویندې د نظره مه غورځوئ. ښځې زموږ د ټولنې دویمه ستنه ده او د دوی په ارزښت، د دوی په قوت باید پوه شو. دوی باید موږ سره یو ځای. نو غیر د دې نه چې د ازادي د اخیستلو د قوتونو پوهېږو، هغه شي کې چې زموږ د ازادي پاتې راغله چې خپل اهداف ترلاسه کړي، هغه ته باید توجه وکړو. هغه تعلیم دی، ملي یووالی دی، د ښځو ارزښت دی. او اخري وایم چې په بهرنیو تکیه مه کوئ. ازادي درته څوک نه درکوي، نه بهرنیان ازادي درکوي. بهرنیو تکیه مه کوئ، هر څه چې کوو خپله باید کوو. دغه زما ډېره مننه. شهباز خور د ملکه ثریا طرزي خبرې لکه خپلواکي د ټولو ده یا ښځې باید خپله برخه واخلي، د نن ورځې د افغان ښځو لپاره څه پیغام لري؟ د افغان ښځو لپاره څه پیغام لرمه چې دوی باید باوجود کې چې دوی نن په افغانستان کې وبخښئ، خپله د ثریا دغه پیغام د نن ورځې د ښځو لپاره څه پیغام دی؟ دا معنی دغه ده که نه چې په ټولنه کې ښځې او نارینه مساوي حقوق لري او دوی د ازادي نه یوازې د ښځو د نارینه‌و لپاره ده بلکې د ښځو لپاره هم ده. او هر کله چې ښځې دغه احساس ولري چې د دوی ازادي سلبېږي، دوی باید د خپل حقوقو لپاره باید دوی مبارزه وکړي او حتی د خپلو زموږ وروڼو سره یو ځای کښېني او په دې باندې وغږېږي چې دوی ولې د دوی حقوق سلب شوي دي که نه. خو خوشبختانه په اروپا کې دا خبره نه ده، خو زموږ وطن کې دا مشکلات شته. ډېره مننه. ډاکټر صاحب د ځوانانو لپاره ستاسو پیغام څه دی چې باید د خپلواکۍ د ارزښتونو د ساتلو په برخه کې څه په پام کې ونیسي؟ په خاص ډول هغه ځوانان چې په غرب کې دي، اروپا کې دي، په امریکا، کاناډا کې دي. فکر کوم چې مخکې ماته یوه نظیر پرې نور خبرې کړي، دا وکړله چې عمده شی دا دی چې خپل هویت ساتل، هغه ملک باندې په حصه کې خپل مسؤلیت اخیستل دي. اول باید هغه کسان چې دلته حاضر دي، ځوانان دي، په تعلیم پوهېږي، په پښتو پوهېږي، د وطن هویت پوهېږي، دا د انتقال کې نورو افغانانو ته زر ډېر افغانان دي په مختلفو اروپایي ملکونو کې، امریکایي کې چې په یو نه یو دلیل نه د خپل د ملک د کلچر نه او د مناسباتو نه او د خپل هویت نه وروسته پاتې شوي. هغوی ته دا درېیم پل ډېر غټ دی. ډېر ټیک دی چې پرې کار روان دي، راشي موږ او تاسو ته، خو دغه ځوانان د ځان ور ورسوي
په مکتبونو کې په کالجونو کې په فاکولټو کې واړه واړه ایونمنټ جوړ کړي د بیرغ ښودنه د تاریخي آثارو ښودنه د ملي شخصیتونو ښودنه د هویتونو ښودنه دا ډېره مهمه ده. مخکې ما یو ډېر ښایسته ډاکومنټري ولیدله مثلا زیرک صاحب ډېر یو کامیاب ژورنالیست دی چې ډېر ښایسته ډاکومنټري جوړوي. اوس د دغسې سړي او د سړي له استعداد نه استفاده وکوئ چې دوی نوښتونه وشي یا د په شکل ملګرو ده چې د تاریخ په مورد کې لږې لږې هغه داسې وړوکې وړوکې ډاکومنټري جوړې شي چې د نن ورځې ماشوم د نن ورځې ځوان یوړي اوږدې کیسې اوږده داستانونو ته څوک ځواب نه نیسي. په لنډ خبرو کې تاسو خپل احوال ورسوئ او دغه احوال کولی شي چې تاسو بیا دنیا ته ورسوئ چې د هغه ملک مشکلات څه دي. ډېره مننه. د وروستي پوښتنې په توګه اول د وزیر صاحب له تاسو پیل کړو، که په یوه جمله کې راته ووایاست چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د خپلواکۍ لوی پیغام څه دی؟ لوی پیغام دا دی چې لکه موږ تاسو چې په خپل تاریخ کې ولیدله چې څومره یو ملت یو ولس متحد وي دومره کولی شي چې د پردیو اشغال ختم کړي او دوی خپله برخلیک په خپله وټاکي او دوی کولی شي چې په ډېرو ساحاتو کې خپله سیاسي او اقتصادي پالیسي خپله وټاکي، خپل نظام خپله جوړ کړي. نو دا ډېره مهمه ده د خپلواکۍ خبره. ډېره مننه. ډاکټر صاحب تاسو څه اضافه کوئ؟ کومه خبره دا جمله مخکې چې ته وویلې بیا تکراروم چې ملي یووالی دې ټی د شاته تعلیم کول د ښځو رول منل او په بهرنیانو باندې تکیه کول پرېښودل. خپل افغان که د هر قوم د هر ملت او د هر مذهب وي هغه باید موږ ته ډېر ګران ډېر نږدې او هغه سره د خلاف پېوستون ټولنې چې کوي لاس ورکړو دا موږ ته مهمه ده نسبت د دې چې نور باندې کوي. مخکې له دې چې ډېره مننه، مخکې له دې چې حاضرینو ته واسو د حاضرینو پوښتنې واخلو د شهناز خور د کوم نوبت ورکړو چې په یوه جمله کې راته ووایي چې د خپلواکۍ لوی پیغام څه دی؟ زه به خپله هیله وښیم تاسو ته. زما هیله دا ده د داسې یو ارمان د هیلې په امید چې افغانستان کې ټولې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، هم په ټولنیزه برخه کې او هم په سیاسي برخه کې او هم په دیني برخه کې چې ټولې ښځې خپل حقوق ولري او لکه د نورې نړۍ خلک هم د سیالانو سره سیال شي. ډېره مننه.